السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړئ. زه سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل. ملګرو په نننۍ ویډیو کې د واتساپ 15 خوندور نوې سټینګونه دروښیم. که چېرې دا سټینګونه تاسو په خپل واتساپ کې یاد کښېناست، تاسو واتساپ په مکمل توګه زده کړئ. د واتساپ هر سټینګ به تاسو ته معلومي او کولی شئ هغه سټینګ څخه په خپل ځای کې کار واخلئ او واتساپ په نورماله توګه نه په سمه توګه استعمال کړئ. که غواړئ چې د واتساپ دا 15 واړه سټینګونه زده کړئ، نو دا ویډیو تاسو لپاره د ویډیو را تر پای پورې وګورئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ګورو په واتساپ کې ځینې وخت موږ خپل موبایل کې گیم کوو یا هم ویډیو ګورو یا هم بل داسې شی ګورو چې نه غواړو موږ ته واتساپ نوټیفیکیشن په سکرین باندې ښکاره شي. خصوصا د گیم کولو په حالات کې موږ که څوک موږ ته مزاحمت کوي، زنګونه کوي یا هم میسج کوي، هغه د موبایل پر سکرین باندې ښکاري، نو موږ ته گیم کولو کې ډېر زیات مزاحمت کېږي. نو موږ څنګه کولی شو په واتساپ کې هغه میسج بند کړو، یعنې نوټیفیکیشن یې بند کړو، زموږ د موبایل پر سکرین به هغه نوټیفیکیشن نه ښکاري کېږي. چې دا څنګه کېږي راځئ د سره وګورئ. ملګرو دې لپاره تاسو د واتساپ نوټیفیکیشن بند کړئ. نه تاسو ته که هم واتساپ کې څوک میسج وکړي، موږ په دغه ځای کې به هغه نه درته ښکاري. مثال په توګه موږ ماته اوس هر څوک واتساپ کې میسج وکړي، ماته به دغه ځای کې نوټیفیکیشن نه راکړي، هغه هېڅ نوټیفیکیشن ماته نه راکړي. نوټیفیکیشن بندولو برابر تاسو لومړی د سیټینګ ته، کله چې سیټینګ ته راغله دغلته یو آپشن موږ ته راکوي ایپس. ځینې موبایلو کې اپلیکیشن منیجر لیکلی، په دغه به کلیک ووهئ. کله مو چې دلته ووهو، دلته ستاسو د موبایل ټول اپلیکیشنونه راښکاره کېږي. ښه نه ملګرو، کله چې تاسو دغلته خپل اپلیکیشنونه راوړل ته تاسو پکې واتساپ پیدا کړئ. زه هم ګرځم تر څو هغه واتساپ پیدا کړم او نوټیفیکیشن یې بلاک کړم. ما که څه هم بند کړی، تاسو ته به هم طریقه در وښیم تر څو تاسو ته مزاحمت ونه شي. نو تاسو به دغه ځای کې واتساپ پیدا کړئ. دغه واتساپ بزنس زه استعمالوم، که تاسو عادي استعمالوئ، زه خو واتساپ بزنس کاروم. نو په واتساپ به کلیک وکړئ. کله مو چې بزنس واتساپ را خلاص کړو، دلته ملګرو تاسو به لاندې یو آپشن د موږ ته راکوي نوټیفیکیشن. نو په نوټیفیکیشن به کلیک وکړئ، دا به بلاک کړئ ملګرو. دا به تاسو ته داسې آن وي. کله مو چې داسې آن وي، تاسو به داسې آف کړئ. تاسو نوټیفیکیشن د واتساپ په سکرین مخې ته نه راځي. سیټینګ دوهم سیټینګ څه ده ملګرو؟ په واتساپ کې موږ زیاتره نفرو سره چټ کړی وي یا هم یعنې زیاتره ملګرو سره موږ خبرې کړې وي. هغه یو شخصي نفر سره شاید تاسو هم خبرې کې ما هم کړی. نو څنګه کولی شو هغه شخصي چټ بند کړو؟ یعنې موږ کله چې یو چا سره چټ وکړو، نه غواړو هغه چټ بل څوک وګوري پرته له موږ څخه، نو دا موږ کولی شو په واتساپ کې. هو بالکل کولی شئ. تاسې په واتساپ کې موږ ته یو داسې آپشن راکړی چې هغه آپشن په مرسته موږ کولی شو خپل چټ پټ کړو، پرته له موږ څخه بل څوک نشي کتلی. دا څنګه کېږي راځئ راسره وګورئ. دې لپاره موږ تاسو خپل واتساپ چیټس بند کړئ. څوک چټ درسره کړی وي، هغه ضروري چټ وي، هغه بندوئ. نو دې لپاره تاسو راسئ واتساپ ته. نو خپل واتساپ به راخلاص کړئ. نو کله مو چې هم واتساپ راخلاص کړئ، ما دلته سیکیورټي کوډ پرې لګولی دی ملګرو. نو خپل واتساپ به راخلاص کړئ. کله مو چې واتساپ راخلاص، مثلا په توګه تاسو ته ښیم دا د احمدګل په نوم کوم نفر ده، دغه خبره ما ته مهمه ده، زه غواړم دا بنده کړم. په دغه نوم چټس باندې به کلیک وکړو. کله مو هم چټ ووهو ملګرو، نو کله مو چې ملګرو چټ سټینګ ونیو، نو دغلته تاسو ته ملګرو دغه ځای کې تاسو ته عادي واتساپ کې آپشن درکړي، خو ما ته دغه ځای کې راکړي. دغه 3 ډاټه وه، ما کله مو چې 3 ډاټه ورلیکلي ارچیو چټس. نو په دغه ارچیو چټ باندې کلیک کوم، نو د احمدګل چټ څنګه شو ملګرو ورک شو. اوس که زه څومره هم راشم کته د احمدګل سره څوک ما چټ کړی، هغه چټ به دلته پکې نه راښکاره کېږي. که غوښتل مو چې دغه چټ بیرته را پیدا کړي، نو لومړي سر ته به بیرته راشي ملګرو. کله چې لومړي سر ته راغلی، نو په دغه ارچیویټ باندې یوه کلیک وکړئ. کله مو چې ارچیویټ ووهو، نو دغه چټ به تاسو سره راوړي. نو دا به بیرته ټینګ ونیسئ. دا به ملګرو دغه د ارچیو چې کوم آپشن ده، دا به وهئ. کله مو چې دا وهو، دا د احمدګل چټ ما ته بیرته راښکاره سو. دا درېیم سیټینګ دا شی ده. موږ څنګه کولی شو په واتساپ کې یو چا ته میسج کړی، هغه میسج په اتومات ډول ډیلیټ کړو. یعنې مثال په توګه ملګرو زه یو نفر سره میسج کوم او غواړم هغه میسج وروسته باید په اتومات ډول ډیلیټ شي. زه خپله ډیلیټ نه کړم، باید په خپل هغه میسج ډیلیټ شي. که غواړئ چې دا هم زده کړئ، د سره وګورئ. دریم نمبر هم که غواړئ ملګرو خپل واتساپ کې چې کوم چټ تاسو چا سره کړی ده، هغه غواړئ په اتومات ډول ډیلیټ کړئ، نو ډېر اسانه باندې تاسو کولی شئ ډیلیټ یې کړئ. لومړی به واتساپ راخلاص کړئ. کله مو چې واتساپ راخلاص کړئ، مثال په توګه زه غواړم دغلته د احمدګل سره ما کوم چټ کړی غواړم دا په اتومات ډول ډیلیټ شي، نو دغې باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې د چټ سره خلاص کړو، نو دغه پاس نوم باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې نوم ووهو، دلته موږ ته یو آپشن راکوي ملګرو،
دغه ډسپیرینګ میسج نو ملګرو په دغه به کلیک وکړئ نو کله هم اوس ملګرو په دغه باندې کلیک وکړل تاسو ته ورکوي غواړئ وسلې ساعته بعد دغه چټس په اتومات ډول ډیلیټ شي که ورځې غواړئ او که نوي ورځې غواړئ کوي که هر څه مو خوښه وه همغه ورته انتخاب کړئ زه نه غواړم چې په اتومات ډول ډیلیټ شي زه هم ملګرو دغه آف باندې کلیک کوم دا څلورم هم ملګرو ډېر جالب سیټینګ د هغه څه شی ده یعنې ملګرو که چېرې هم موږ ته په واټساپ کې یو نفر وي هغه ډېرې خرابې ویډیوګانې رالیږي یعنې کوم هغه غیر اخلاقي ویډیوګانې رالیږي هغه به ډایرکټ زموږ د موبایل ګیلري ته ډاونلوډ کېږي موږ څنګه کولی شو په واټساپ کې داسې یو سیټینګ وکړو که څوک هم یو مشخص نفر وي هغه موږ ته خرابې ویډیوګانې په واټساپ کې رالیږي او هغه ویډیوګانې بندې کړو یا موږ داسې کولی شو بلکل موږ کولی شو په واټساپ کې داسې یو سیټینګ وکړو هغه سیټینګ په وسیله موږ کولی شو دا خراب ویډیوګانې چې مشخص نفر موږ ته رالیږي هغه څنګه چې د موبایل ګیلري ته راکته نه شي چې غواړئ دا طریقه زده کړئ د سره یې وګورئ څلورم هم که څوک تاسو ته په خراب چټس په هغه کې رالیږي په واټساپ کې نه غواړي چې تاسو ګالري ته د مشخص نفر راشي نو دا به واټساپ راخلاص کړي نو کله مو واټساپ راخلاص مستلب تو کوم د احمد ګل ته بیا هم راځم غواړي چې د احمد ګل کوم ویډیوګانې او عکسونه تاسو ته رالیږي هغه تاسو د ګالري ته رانشي نو په دغه نوم باندې به کلیک وکړئ کله مو نوم وهدل ته موږ ته آپشن ده کې میډیا ویزیبیلیټي نو په میډیا ویزیبیلیټي باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو موږ ته کلی شو نیلی ډاونلوډډ میډیا فرام ډیس چټ ان یور فون ګالري غواړئ تاسو ګالري ته داخل کې یس باندې کې کوونو باندې کلیک کړئ نو دا به ستاسو ګیلري ته څنګه چې په اتومات ډول بیرته نغه کېږي زه نه غواړم ملګرو زه بیرته همدغه اوکې وهمه ډېر جالب سیټینګ ده هغه څه شی ده ملګرو پنځم سیټینګ دا ده ملګرو کله چې هم موږ چاته په واټساپ کې یو عکس لیږو یا هم یو ویډیو لیږو نو هغه ویډیو په خپله کوالټي نه ځي یا هم تصویر په خپله کوالټي نه ځي یا هم څوک موږ ته یو ویډیو راسینډ کوي یا هم عکس راسینډ کوي هغه عکس موږ ته په ایچ ډي کوالټي نه راځي دې دلیل څه شی ده ملګرو واټساپ موږ ته یو داسې سیټینګ راکړی کله چې هغه سیټینګ موږ په خپل واټساپ کې وکړو نو څوک چې موږ ته عکس رالیږي او یا هم موږ چاته عکس لیږو یا هم ویډیو لیږو یا هم څوک رالیږي هغه په ایچ ډي کوالټي کې ځي یعنې موږ څنګه کولی شو په واټساپ کې چاته په ایچ ډي باندې عکس ولیږو څنګه کولی شو په واټساپ کې ایچ ډي باندې تصویر ولیږو یا څوک راته راولیږي یا هم ویډیو ولیږو غواړئ چې دا طریقه هم زده کړئ دا هم درسره وګورئ هم واټساپ کې درته شیان رالیږي په پوره کوالټي نه وي یعنې څوک درته رالیږي پوره کوالټي نه وي او څوک درته چاته روم لګي هغه پوره کوالټي باندې نه ځي نو دې لپاره به تاسو راسئ واټساپ ته دا به فنګر لاک کې خلاص کړئ نو سیټینګ ته به راشي دغه درې ډاټه به دلته به سیټینګس ورته انتخاب کړئ نو کله مو سیټینګ ورته انتخاب کړو ملګرو دلته به لاندې راکته سئ ملګرو د چټس په نوم آپشن ده نو په دغه چټ باندې به کلیک وکړئ بښنه غواړم دلته مو تاسو لاندې راکته چې آپشن ده ډیټا اینډ سټوریج نو په ډیټا اینډ سټوریج باندې به کلیک کړئ دلته لاندې مو آپشن ده کې فوټو اپلوډ کوالټي نو کله چې فوټو اپلوډ کوالټي باندې کلیک وکړئ ته لیکل اټو موږ د اټو په دې معنی کله چې تاسو انټرنیټ تیز وي تاسو چاته تصویر ولګئ یا په ایچ ډي کوالټي ځکه انټرنیټ مو کمزور نو دا څنګه کې موږ په کمه کوالټي باندې ځي نو که د ډیټا سرور هم دا رقم ده که غواړئ بیسټ کوالټي کې نو په دې بیسټ کوالټي باندې کلیک وکړئ خوندور سیټینګونه هیله چې دا معلوماتي ویډیو تاسو خوښ شوي او اندک شی مو هم ورڅخه زده کړئ که چیرې ټکنالوژي باره کې کومه پوښتنه مو ذهن کې راګرځي کولی شئ له ما سره شریک انشاءالله د امکان په صورت کې یو داسې خوندور معلوماتي ویډیو ستاسو ته مده کومه او ستاسو مشکل به حل کومه نو ماته اجازت راکئ رښتیا اجازت ما راکوئ له اجازت څخه مخکې ملګرو تاسو څخه هیله کوم چې دغه ویډیو لایک او چینل هم سره سبسکرایب کړئ نو ته بیا پر چې داسې خوندور معلوماتي ویډیو له ټکنیکل احمدزي یوټیوب چینل تاسو راپټ کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ